د شپې په کوټه کې پروتي او د پردی لور خور سره خبرې کوي په موبایل باندې نه محرم سره او دا خبرې ورته کوي چې دا نن خو د आवाज خراب دی چې ود کېږي نو ګولۍ ور سره خامخا وخره سینه یې خراب ده مړی ده خراب او خواته په کوټه کې ور سره پلار پروتي مور به پردی چې میاشت شي وي کلونه به شي وي چې دی به سینې خراب وي دی به بیماریان وي نه یو پیر د ګولو ته پوس نه د دوايي ته پوس نه د صحت ته پوس خلک خپل پلار نه یادې مور نه یادې پردو به خدمت کوي عمر سے فرمایي السلام علیکم ملګرو د فردو خو سره غونډه شپه خلک ګړيږي د باره کې مولانا صاحب بیان کړی دی د مور او پلار څخه خدمت نه کوي نو بیان وګوره اخري کې به خپل پیغام درکو نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه د لیست جوړ کړو او نمونه یې لیکلیو په دغه لیست کې د کونډې نوم یې لیکلیو چې دا کونډه د دې د خدمت ضرورت دی لیکن مخامخ ورته د خدمتګار نوم نه و ما یې چیرې دا خدمت خو به ذمہ باندې علم نو دا غزینه مې پته معلومه کا سبا مې چې څنګه د سحر مونږ وکړلو نو فورا دا کونډه کوړه ورله مور مې ورته وډبو یغي ورته کولا وکړلو ما وی چې څه ضرورت دي چې جارو وخمه لوخي وینځما د کوینه درله وبره وړم هغه وی دا خو څوک راغلی د مونږ مخ کې او ټول کارونه کړی ضرورت ورته نشته دی زما حق ایران شوم چې زمانه مخ کې سار وخت څوک راغلی دی چې کونډه خدمت یې کړی دی بل ورځ سحر مونږ مخ کې رااله ما کونډه کړه وچرانم بیا ټول کارونه شوي دي ما بډای ته چې دا څوک راځي دا کارونه څوک کوي والله مخې پټ کړی ماته نه ښکاري د شپې راځي او کار وکړي بیا لاړ تهجد به سبا د تهجد په ټیم کې هلته ناست یو مغلې چې د خدمت له څوک راځي چې ومې کتل ټول خلک ودرې او دغه ټیم کې یو سړی را روان دی مخې پټ کړی دی او خپیبلې را روان دی د بوډۍ کور ته را روان دی ما ډایرکټ ورپاسېدم چې څوک یې چې هغه ماله جواب راکړو ما د خبرو نه وپېژاندو چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د وخت خلیفه دی ما ورته چې چپلې نه په غلطۍ کې کور کې پاتې شوي دي که نه قصدن دې پرېښوي دا مې قصدن پرېښودي دي ټول خلک ودرې زه خپیبلې راځم چې زما د خپو کشاري نه چا مسلمان د تکلیف ونه رسي دا اوس خلیفة المسلمین دی د مسلمانانو چې هغه سهار وختي د تهجد په ټیم کې راځي هغه د یو کونډې خدمت زما وروڼو دغه زندګي زموږ مخې ته ده چې هغې د خپلو ماتحتو خلکو څومره خیال ساتلی نو د هغې سنت خپلول سنت خپل که نو ستا حسن کې به اضافه وشي یو ښځه چې زیور اچوي زیور نو هغه وایي چېرې زما حسن کې اضافه وشوه نو که ته دغه سنت خپلو ځان سره ولګې نو د الله په نیز باندې ستا حسن برابرېږي به دې سره او الله خو د مؤمن په زړه کې دی الله دومره لوی شان لري الله وایي زه په اسمانونو کې نه راځم الله وایي زه په ځمکو کې نه راځم لیکن دغه الله د مؤمن په زړه کې دی نو ته وایه چې ستا زړه ته یو مېلمه راځي ستا کور ته یو مېلمه راځي ته به د کور صفایي کې که نه به کې د کور صفایي به ورته کې چې الله رب العزت راځي او زما ستا زړه ته راځي نو زړه به ورته ما ورته صفا کوو ځکه بیا به وایي چېرې دا زړونه خو د الله دي الله رب العزت ولې د دې صفایي په خپله نه کوي چې ما ورته یې کوو نو ټیک د زړونو مالک دا الله دی الله رب العزت موږ ته په کرایي باندې راکړي او چې یو کور چاته په کرایي باندې میلاو شي نو دا د کرایهدار ذمه داري وي چې هغه به د کور صفایي کوي د مالک ذمه داري نه وي نو خپل زړونه صفا کوي زړه غټ کوي او چې چا زړه غټ شي نو هغه به غوسه نه راځي یو ستا شاګرد ته وایي چې زړه غټ کوي د زړه غټېدو څه مطلب دی وایي چې یو ګیلاس د اوبو نه راډک که زر له مثال ورکوم ګیلاس د اوبو نه ډک راوړه یو چمچ مالګه پکې واچوله دا اوس کوي دا خو ډېر ترخه ده نه نشم څکلی ښځه یو جګ راوړه اوس جګ یې د اوبو ډک دي کې یو چمچ مالګه واچوه هغې دا اوس کوي هغه اوس کوي هېڅ نقصان وایي د غټ سره دا مطلب دی چې څومره اوبه ډېري نو دا مالګه پکې اثر نه کوي او چې اوبه لګي نو اوبه مرسته ترخې کېږي زړه غټ کا نو غصه به لکمه راځي چې غصه کمه راځي نو زړه کې به چې کومه دی ګندګیان نه راځي چې ګندګي نه راځي زړه صفا وي نو الله رب العزت به زموږ زړه کې وي او اعمالو طرف ته به زموږ توجه وي الله تاسو دا بیان وکړ د مولانا صاحب د ښکلی بیان یې کړی ابوبکر صدیق په نیمه شپه راتله او د کونډې خدمت به یې کولو خیبل به راتله چپړې به یې نه خپو کولې ځکه چې نورو مسلمانانو ته تکلیف ونه رسېږي راپانسي او هغه به د خلق کونډې خدمت کوو نو نن سبا خلک د ورځې خدمت چا نشي کولی او تهجد ټیم کې راتله خدمت به یې کولو نو د ویډیو کتلو ډېره مهرباني کوي د ویډیو فیسبک باندې ګوره فیسبک پیج فالو کوئ د یوټیوب باندې ګوره په یوټیوب چینل په سبسکرایب کوئ